اخلاق ښایسته ساتئ په ځان کې عاجزي راولئ د هر مؤمن سره نرمي کوئ د هر مسلمان سره مرسته کوئ د هر غریب سره منډه وایي د کونډې او د یتیمانو تپوس کوئ خپل اخلاق ښایسته ساته ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه کنځلې کولې نه به یې بدې ردې ویلې نه به یې په بازارونو کې چلې وهلې نه به یې چا باندې لعنتونه ویل او نه به یې چاته خیرې کولې چېرته د چا په مخ کې د خپل زور خبرې مه کوه د خپل مال خبرې مه کوه د خپل ښایست خبرې مه کوه خپل صفتونه مه کوه لکه الله قرآن کې دا خبره کړې ده فلا تزکو انفسکم د خپلو ځانونو صفتونه الله وایي مه بیانوئ نو چې ستا خبره راشي وایي موږ څه د الله کمزوري بندګان موږ به څه یو زموږ مال به څه موږ به څه یو زموږ جیداد به څه زموږ به څه زوري موږ خو کمزوري بندګان یو د الله او الله دې په موږ باندې رحم وکړي او الله دې موږ ته بخښنه وکړي دا قسمه خبرې کوو په دې سره به عزتمند کېږي خو چې دا کله ته کښېنې او لاسونه د تکبر دا داسې تاوې راتاوې او موږ دا چلو کوو موږ داسې وکړو هلته زموږ ځمکه ده دلته زموږ مال او هغه زموږ پلانې ده هغه زموږ علانې دي دا خبرې د الله هم نه دي خوښې او دا خبرې د مخلوق هم نه دي خوښې کېدای شي دې مجلس کې تا ته څوک څه ونه وایي ځکه چې ته به مالدار یې ډېر او یا به زورور وي څوک به ته څه ونه وایي خو چې ته وځې بیا وروسته د خلکو نه تپوس وکړې په ما پسې هم شاته څه وي یو سړی به هم ستا صفت ونه کړي که نه به وکړي څوک به ستا صفت وکړي یو سړی هم ستا په دې صفت نه کوي چې تا ګټې ګټې خبرې کړي نو په ځان کې عاجزي راولئ مه خفه کېږه که څوک درته کله ناکله په سپک نظر وګوري د یوسف په شان قیمتي سړی هم په پیسو باندې خرڅېږي کله کله سړی خفه شي پلاني زما قدر ونه کړو هغه راته سپک بوت هغه هېڅ خبره نه ستا قدر قدردانو ته معلوم دی د درنو قدر د درنو سره وي سپک سره د درنو قدر نه وي نو د درنو قدر د چا سره وي د درنو سره او د زرو قدر د زرګر سره همیشه موسکې همیشه خوشحاله ژوند یا الله ستا شکر دی که قرضه ده خو بدن روغ دی یا الله که غریبي ده ایمان را سره دی یا الله ستا لاک لاک ځوانان سختو ته د الله د توفیق نه بعد مخامخ کېده دا کار د ځوانانو دی د ښځو نه دی دا د ماشومانانو نه دی او نه دا د بوډاګانو دی دا کار د چا دی دا د ځوانانو دی مضبوط اوسه په هر حال کې د غټ سړي غټ سوچ د دنیا کې چې را ژوند تېروي دا ته زه نصیحت کوم د یو غټ سوچ سره یې تېروئ داسې تېروه که نه چې یعنې کېدای شي الله تعالی غټ سړی جوړ نه کړي خو تېر یو غټ سوچ سره تېر کړه چې لازم نه دی چې موږ خپل هر هدف ته ورسو خو یو هدف ته چې کله ته روان یې که نه زما دا خبره ګورئ که د سرو زرو په اوبو ولیکي هم قدر به ادا نه کوي چې یو هدف ته چې کله روان یې که نه دې هدف ته که وم نه رسې خو دې هدف ته دا تګ نه دی دا انسان له داسې مزه ورکوي لکه ته چې دغه هدف ته رسېدلی د سپک سړي د دشمنۍ هېڅ حدود او پولې نه وي ځکه د پښتنو مشهور دا یو متل او یو خبره ده چې دوستي هم د دروند سړي سره کوه دشمني هم د دروند سړي سره کوه او بیا پرې ډېر پخپله عمل نه کوي د ډېرو پښتنو په دشمنۍ کې اولنی ټکی دا دی ستا مور داسې کوه ستا خور داسې کوه دا د کوم ځای دشمني ده مړه او ته هم لا برید تاوې راتاوې چې زه پښتن یم او زه غیرتي یم او نښتې په یو ښځه پورې چې هغه په کور کې ناسته ده د دروند سړي د دشمنۍ هم حدود دي ګوره وایي سیده زما ورسره دشمني ده خو کور مور به ورنه یادوي سیده زما ورسره دشمني ده خو په کور به یې نه ورننوځي سیده زما ورسره دشمني ده خو د خلکو په مخ کې په ډک مجلس کې به دا کیسې نه کوو سیده زما ورسره دشمني ده خو که چېرته په کور مې راغی یا علاقې ته مې راغی نو بیا به ته ګورې څه نه ووایې سیده زما سره دشمني ده خو د دوستۍ په وخت کې چې کوم رازونه ما سره دي هغه اوسې پورې رازونه دي ته نران خلک وایي ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله یو بنده ته وکتو ویې خندل صحابه کرام وایي یا رسول الله ولې وخندل په دې وخندل چې په هغه سړي باندې مصیبتونه ډېرو مخلوق پسې منډه واله الله وخندل او دی ووایي د ده د دې مصیبتونو حل ما سره دی او زه ورته نږدې ما ته یې نه وایي
مصیبتونو حل د الله سره نشته. دا بیماري الله په یو امر سره ختمولی شي، د هر څه برابر شي. خو ما ورته اوس چې ته رابطې کړې ده، چېرته تا د شپې په تهجدو کې الله ته ویلي، چېرته تا په سجده کې الله ته ویلي، تا الله ته ژړلی، داسې نه کوې. راځئ چې ټول واپس شو الله ته. د ګناهونه چې څه موږ کړي دي هغه کړي دي، او نور موږ یو نوی ژوند شروع